بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو په د سکرین تاسو یو ویډیو ګوري چې دا یو ځوان دی او لمونځ باندې لګیا دی. په دغه دوران کې په د باندې دروازه را پریوزي او د بالکل هغه لمونځ خراب نه کی خپل لمونځ کنټینیو ساتي. دغه شانت لمونځ پکار دی، دغه شانت په خصوص سره لمونځ ادا کول پکار دی. الله بالا پک د لمونځ قبلای زمون منځونه خو توبه ته د سدي چې مونږ پکې د کاروبار سوچونه کوو، مونږ پکې یو رکعت کې پورا سوچ نه کوو چې دا امام کوم صورت وای، مونږ پکې د خپل تعلیم او د نور چې کوم دنیوي کارونه دي دغه سوچونه کوو. نو هغه شانت لمونځ بالا پک څنګه قبلای یو واقعیت بیانومه چې پیغمبر اسلام په وخت کې یو کس رالو او پیغمبر اسلام ته شکایت وکړ چې زما د اوخ چې کوم دی ورزونه جاړي سترګې نه اوخ کې راځي. پیغمبر اسلام د اوخ نه تاسو وګړو چې ته د سم مسله ده مونږ ته وایه. اوخ ورته وایي چې زما چې کوم د مالک ته دا مقصدن مونځ نه کوي او دغه سود شي، نو زه د لاندې اور وینم ما ته ترس راځي چې زما مالک ته به کوم قسم عذاب ملويږي. د لمونځ دومره زیات اهمیت دی چې اول به په هغه دنیا کې د لمونځ تاسو کې کستا لمونځ صحیح وي نو تا نور عملونه هم صحیح وي. مونږ ته سه دسل منځونه کوو که مونږ ته چېرته کال راشي نو مونږ ټول توجه هغه موبایل طرف ته تلي چې د مونږ ته به دا کال چا کړي. اصل کې پنځه د لمونځ پنځه انعامونه ته بیانومه چې لمونځ ته به دغه د لمونځ اهمیت پته درته ولګي. یو خو چې څوک پنځه وخت لمونځ کوي امام سره خصوص دغه ځوان شانته چې تا باندې کا زلزلہ راشي که تا باندې سره پریوزي چې تا خپل لمونځ خرابوي او هغه لمونځ کې د الله پاک طرف ته توجه وي. نو د لمونځ کولو پنځه انعامونه دا دي چې انسان ته بچته هم د رزق تنګي ناراضي. او دویم انعام داغه دی چې قیامت په ورځ به بهر به حسابه کتابه جنت ته ځي. دریم انعام داغه دی چې عملنامه به درته په خلاص باندې ملوي. سلورم داغه دی چې د قبر عذاب نه به بچوي. انسان داغه دی چې په پولیس رات لار باندې به د بجلی پړک شان تلاړ شي او پته به درته ونه لګيږي ځکه چې ستال منځونه خيستا دي، ستال منځونه خولي دي، الله پاک قبول کړی دي. نو دا به اس مسله نه. نو دا خودونه غټ نمونه دي. تاسو دې باندې صرف سوچو کې کدا نمونه درته ملاوي شي نو بس بیا خو دا دنیا د موګټ لاغه دنیا د موګټ لا او ټول عمر به مزه کوي. نو امید دې ملګرو تاسو به خپل منځونه صحیح کړئ او چانه هم کوتاهي کېږي هغه خپل صحیح کوي. یو ورځ کې نه ورځونه کې نه د شپې مله ود کول نه مخ یو 10 منټه دا سوچ کوي چې ما نن سول منځونه وکړل او کوم منځ را نه کدا شو او ول را نه کدا شو. اچھا قضا خو شو هغه دې بیا راوګرځولو قضا منځ او دینه علاوه سبا خو به اندر نه قضا کیږي. دا سوچ پکوي صرف دا نه چې صرف ورزونه خپل اصلاحات ته پاره د شپې ملک نه استل پکار دی او د لمونځ چې تاسو نن منځونه نن کړی دي او کل منځ کې دی خپ خصوص سره ادا کړی دی او کوم د پسوچونه کې دا کړی دا ټول سوچون د شپې ملک سوچ کول پکار دی. او ملګرو د ویډیو څخه خپل ملګرو سره شیر کړئ. ملایو بل ویډیو کې والسلام.